د هیل یا لاچې اوه حیرانونکې ګټې. هیل یو طبیعي بوټی دی چې د یو شمېر ګټو ترڅنګ خوندور بوی او ښه خوند هم لري. د ګټو خوند او بوی لپاره په خوراک او څښاک کې استعمالیږي، خصوصا هغه خواړه چې خواږه وي لکه پیرینې. د بې شمېره ګټو څخه یو څو یې تاسو ته وایو. اول، هیل د زکام او ټخي مخنیوی کوي او په ښه کولو کې یې مرسته کوي. دوهم، د خولې او تنفس په وخت راوتی بوی له منځه وړي. هغه کسان چې د خولې بدبویي ناروغي لري د هیل دانه د خولې ته واچوي، په دې سره د خولې بدبویي له منځه ځي. دریم، د هاضمې سیستم پیاوړی کوي. هیل په عام ډول همداسې نه خوړل کیږي، خو د هاضمې پیاوړي کولو لپاره یو دانه خولې ته اچول ښه دي او همدا ډول په چای یا خوراک کې استعمال هم د هاضمې سیستم پیاوړی کوي. څلورم، هیل په وزن کمولو او یا هم په وزن نورمال ساتلو کې مرسته کوي. پنځم، د وینې لوړ فشار ټیټوي. فشار دوه برخې لري، ټیټ او لوړ. د ټیټوالي په حالت کې هیل استعمال کړئ ځکه چې د فشار کچه مو نورمال کوي. شپږم، د وینې گردش او جریان ښه کوي. اووم، د غاښ درد کموي. یوه دانه هیل راواخلئ او کوم غاښ مو چې درد کوي په هغه ځای کې یې کلک ونیسئ، درد به مو آرام سي.